دا چا تپوس کړی چې جمع مونځ کې اودس ماشي نو څه وکړم چې اودس ماشي بغیر اودسه مونځ نه کېږي لا صلاة الا بطهور مونځ بالکل مونځ نه دی بغیر اودسه نو ستا مونځ نه کېږي ته به داسې د قصده مونځ نه کوې چې جمع کې ولاړ یم او شرمېږي چې اوس مې اودس ماشي نو څه وکړم په پوزه لاس کېږي داسې یا الټۍ باندې په جمع کې د خلکو چې الټۍ ورځي که نه اوس الټۍ درځي نو مونځ به څه وکړې راپروزي سبق هم نشي ویلی لکه مونځ نشي ګناه جوړی دا صفونو مخې ته خیر تلی شي صفونو مخې ته سړی تلی شي په جمع کې دا ګناه نه ده په پوزه باندې لاس کېږه هڅه وکړه او دا مچازې خلک نه دي باترومونو ته خلک نه دي ولاړ سم په میز کې مو خېټه کې ډول راتلی شي یا انسان یې عاجز وي کله دې نه غواړي خو داسې مار شي یا یو ځای ویلي شي نو په پوزه لاس کېږي او که نه شي تللی نو په خپل ځای کښېنه بس چې جمع وشي لکه ډېره ګڼې یا سې لار نه وي که نه تا ته نو بلکل نه شي تللی په مونځ به نه کوې مونځ به بیا نه کوې بغیر اودسه مونځ نه کېږي او خطرناک دی ته به خپل ځای کښېنې یا څه طریقې سره ځان وباسه بس دا چې لیکلي چې غسل په ما باندې شپه کې فرض شي نو که غسل داسې لیټ کړم او د زر لامبلي نو لیټ کولی شي احتلام وشي نو بیا غسل خو سړی سار کې کوي لکه سار کې خلک مې اوبه وي شپه کې خو اوبه نه او نه لازم او غسل خو د خوب دپاره ضروري نه دی خو بس وده شه او چې کله سار بانګ ووایې مانځه تا باندې اوس مونځ فرض دی نو اودس مونځ له به غسل کې فرض دی او چې اودس نه وي نو اودس به کې نو د مونځ په وخت کې غسل فرض دی نو تاخیر پکې روان دی دا چې لیکلي چې په کرسۍ باندې مونځ څنګه دی معذور رکوع سجده نشي کولی او قادر نه یې څنګه به کوي ما خو راته ویلو کرسۍ به داسې کېږي چې څوک دغه نشي رکوع سجده نشي کولی چې د کرسۍ مخکینۍ خپې په دې سب کې راشي اول سب کې دا ځای کې ودرېږي لکه پیلري شاته یا څه شي وي نو خیر د شاته سب به نه روانېږي نو چې دا زه ناست یم که نه نو چې زما دا رستنۍ سره دا مخکینۍ خپې دي نو چې دا عملی دی خلکو ته خلکو د خپو سره راشي داسې بس داسې نیغه به کوي او که شاته سب روانېږي یا مسئله نو بیا خیر کرسۍ مخکې مې ښودی شي خو چې کوم کس کېناستی شي نو په ځمکه دې مونځ کوي نابالغ ځان کولی شي او کولی شي دا چې لیکلي زنانه چې دي په احرام جامې نه اچي په حج عمره کې دا ولې دا خو راته مه ووایې دا احرام جامې چې اچي سړو کې چونکې هغې کمیس پرتوګ وباسي او دا دوه څادرې بسرې او زنانه خو احرام کې خېټه ښکاره کېدی شي او مټې ښکاره کېدی شي نو چونکې ستر راغلی او حیا ده نو زنانو دپاره ستر په وجه لباس د احرام نشته او خپل کمیس پرتوګ او بورقه کې به صرف مخ لږ دغه کپړه لږه لرې کړي چې څوک ورته ګوري یا داسې سړي وي نو بیا مخ کپړه لږه لرې ځوړنده کړي دغه مخ ښکاري او لاسونه ښکاري نور بالکل سر به یې پټي غوږونه یې پټي لاسونه یې پټي خپې پټي جرابې یې جوړې شي بوټان یې جوړې شي لباس د احرام پرې نشته ګورئ د دې نه معلومېږي چې خدای او رسول حیا غواړي خدای او رسول دا هلکا پلکا بربنډې جامې چې نیم پټې نیم ښکاري یا ډېرې راښکلې چې ټول پکې پتون ښکاري دا خدای او رسول نه خوښوي حج کې دا دی هغه یې ساقط کړی نو حیا غواړي او دا انګریزان بې حیایي غواړي نو خدای پاک تاسو موږ د هغې نه بچ کړي دا چې لیکلي د حضور علیه السلام امتیازې او وینې پاکې وې که نه دا خو د عشق مسله ده خو عالمان وایي زموږ شامیو دا کتابونه لیکي چې حضور علیه السلام وینه د هر څه پاک و یو صحابي د حضور علیه السلام د وینه اوښکه په خوله به یې اوښکه په خوا لکه اوس په پیپ راکاږي کله به یو شي دا وینه چې وباسي دا حجامه نو چې اوښکله نو بس هغه اوسکله ټوله یې اوسکله ابو طیبه نومی دی نو که وینه حرام ده حرام صحابه څنګه څکي هغې وایي اودس مسلې جدا دی خو د هغې عایشه یې وایي چې باتروم ته به حضور لاړو او بدبو به نه وه خوشبو به وه نو د هغې هغه نورانیت او دغه الله پاک هغه جنتي بدن باندې پیدا کړي نو بعضې خصوصیات وي معجزاتو په شاني لکه بدن خوله خو بدبو کوي د حضور پاک خوله خوشبوداره وه چې صحابه ورپسې ګرځېدل لکه شاته روان یې که نه تیاره کې چې روان یې مشر ونه مخکې روان یې او ته ورپسې وي نو ته کله لار کې چوک راشي داسې همدارې داسې نو دوی به بوی باندې محسوسو چې حضور پاک دې خوا ته هغه بوی به ور لکه سړی خوشبو لګولي هکه تیاره کې څوک نه ښکاري که نه بیټري خو نه وي یاره چې په دې لار لاړه که داسې چوکې نو چې بوی به محسوس کړو یاره دې خوا ته حضور علیه السلام په تیاره کې پر بوی باندې معلوم هغې بدن خوشبودار